ته به موږ خو د زابل په سطح باندې د مؤسساتو له طریقه څخه د 1050 محلي صنفونه په دغه سرا او اطرافي ساحو په غرنیو سیمو کې ایجاد شوي وو چې هغه د مؤسساتو له طریقه څخه هغوی فعالیت ودروي. نو بیا الحمدلله موږ یو داسې نظام لرو چې هغه خالیګاه چې پیښه شي هغوی ته بیا پر وخت باندې امکانات برابروي، ورته جواب وایي. نو موږ د وزارت له طریقه څخه 1050 رسمي بستونه چې پخوا به هغه استادان قراردادي شکل پکې مقرر ول په هغه بستو کې چې هغه د مؤسسات لخوا معاش ورکول کېدی، اوس 1050 بستونه موږ ته رسمي راکول شو چې هغه پروسه تقریبا تر د اختره پورې د استادانو د ارزونې پروسه هم پای ته ورسېدله. یوازې اوس هغه مراحل اوس موږ ورته انتظار یو چې د وزارت لخوا څخه د دې استادانو منظوري راشي، نور د رسمي خپل کار شروع کړي. نو دا تر پخوا ډېرو وجو باندې ښه شوی دی. یو خو دا د پخوا قرارداد ول، هغه به یو موقت وخت بیا به ختمېدی، خو اوس الحمدلله دا بستونه ټول دغه قراردادونه چې وو دا په رسمي بستو بدل شول. اوس به دا خلک په رسمي بستو کې استخدام وي، دا به هر وخت وي، نه به ختمېږي. او څونه چې دوی غواړي د دوی بچیان تعلیم وکړي دغونه به کولی شي. او بل دا ښه ځانګړنه یې دا ده چې دا په اطرافي ساحو کې چې پخوا پر کومو ځایو اوس به پر هغو ځایو باندې. نو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته موږ دا یو زیری ورکوو، بلکې دا یو خوشخبري ورکوو چې موږ الحمدلله په دې برخه کې د وزارت لخوا څخه ښه همکاري شوې ده. 1050 رسمي بستونه زابل ته ورکول شوي دي چې په هغه کې به د مؤسساتو د محلي صنفونو چې کوم استادان هغه ټول مکمل ارزیابي شوي دي، په هغه کې چې کوم څوک پر شرایطو برابر وي پکې استخدام کېږي به، او بیا به دوی په رسمي شکل خپل کار شروع کړي. یعنې هغه شاګردان هم نسول له درس څخه محرومه او د دې ترڅنګ هغه استادان هم نسو بې وظیفې او بې دندې. بالکل هغه کسان چې هغه زده کړې کولې شاګردان هغوی هم خپل زده کړې بې له هغه ځایه څخه روانې وي، او هغه کسان چې استادانو په دې صنفونو کې استادي کوله، یو څه د کور د خپل اقتصاد لخوا څخه ترتیب برابر و، هغه هم په دې باندې دوی هغه معاش روان وي او دوی به د دوی کورنۍ ته به ورسره رسېږي. د تعلیمي مراکزو څخه کله هم څار او نظارت کوي په ځانګړي ډول باندې له امارتي تعلیمي مراکزو څخه، د مکاتبو څخه، د مدارسو څخه؟ بلې جناب استوری صاحب دا موضوع که یو څه واضح کو، موږ د 1402 کال تر 1403 کال تعلیمي کال چې کوم تر دې له مخه د معارف وزارت تشکیلات داسې جوړ چې هغه د نظارت تعلیمي په نامه یو برنامه د لیپ معرف کوله، او همدارنګه د انشاء د تربیه معلم په نامه د ښوونکو د روزنې یو ځان ته مستقله برنامه. خو بیا د معرف وزارت رهبری د تصمیم په اساس باندې هغه دواړه برنامه هغه تشکیلات لغوه شولو. د هغه په دغه کې یو داسې برنامه را مابین تسوله چې هغه د انکشاف مسلکی په نامه باندې، انکشاف مسلکی معلمین په نامه باندې یو اداره جوړه شوله چې دغه مسلکی کادرونه، هغه کسان چې هغوی د کادر پیچیدي هم پوره کړي وي او په خپل رشته کې لیسانس هم وي، هغه کسان ټول په دې برنامه کې تعین بست کړو، په دې کې ځای کړو. نو هغه تر پخوا یو ښه مسلکي کسان دي او بل په خپل مضمون کې په خپل رشته کې دي کادري دي. نو دا کسان اوس په دې انکشاف مسلکي معلمین کې استخدام شوي دي. هغوی د هرې ولسوالۍ په سطح باندې موږ اته نفر لرو او د ریاست معارف د هستې په سطح باندې موږ 14 کسان لرو. نو دا ټول دا مسؤلیت لري چې د ولایت په سطح باندې تقریبا دا یو 3 بستونه جوړیږي. دا دوی مسؤلیت لري چې دوی د اماراتي ښوونځیو ترڅنګ د خصوصي ښوونځیو څخه هم وخت پر وخت لیدنه وکړي، نظارت وکړي، د استادانو مشاهدې وکړي، د استادانو ارزونه وکړي، د استادانو دغه علمي مشاهده وکړي. یعنی دغه مضمون مسلکی کس ده، د هغه مضمون چې درسي استاد دی بل ترته ناسي دغه یو مضمون د درسیدل تر پایه به د مضمون اوري، بیا به استاد نمبر ورکړي. په خوا څخه توپیر دار، په خوا به دغه نظارت تعلیمي کوم کسان چې ولو هغه به مسلکی نه ولو، هغه به کادري نه ولو، هغه به داسې کسان چې ترغه معلم به دوی په ظرفیت ټیټ ولو، هغه معلم به دوی نه سوی ارزیابي کولی. اوس یو ښه ځای دا ده چې دغه کسان په تعلیمي سویت ترغه معلمانو لوړ دي، کادري دي او بلکې مسلکي دي. نو دا په دې کې ډېر مثبت تغییر راغلی دی او دا ډېر مفیده تمام شوې ده چې 1403 کال کې دوی کوم کار وکوي، کوم نظارتونه یې وکړل، د مکاتبو څخه کوم راپورونه راواخیستو، په مکاتبو کې ډېر مثبت بدلون راغلی، مثبت تغییر راغلی دی. وخت پر وخت مکاتب بلکې اداري چارې او تدریسي چارې ټول د شاګردانو بخښونه د دې مسؤلیت لري چې ټول مکمل د ټول نظارت وکړي او راپور بیا ریاست مقام ته ورکړي. او د دې ترڅنګ موږ د مدارسو په برخه کې د انکشاف مسلکي مدرسین په نامه باندې یو
برنامه لرو بله چې هغه د ولایت په سطح باندې موږ تقریبا 50 کسان دلته استخدام شوي دي چې په هر ولسوالۍ کې څلور دي او په ریاست معارف کې 7 کسه لري. هغوی بیا دا مسؤلیت لري چې د مدارسو د حرکت علمي نظارت وکړي، یعنې هلته هم په هغه کې رشتهوار د هرې رشتې خپل مسلکي کدري کس مقرر ده او هغه بیا ورځي په مدارسو کې باندې د حرکت نظارت. دا ویلی شو چې تر پخوا نظارت په څو چنده ښه سوی او جدي سوی ده. نو انشاءالله دغه تیر کال چې کوم ولو د دوی هغه تشکیلات نوي ایجاد شوي ولو، چونکې سیمینارونه هم ډېر نه وو اخیستي په دې خپلو لایحو وظایفو باندې هم ډېر نه وو خبر. نو د هغه تیر کال کاري تجربې او د دوی هغه تیر کال چې کوم سیمینارونه واخیستو د دغو څخه وروسته به سږ کال په 1404 کال کې موږ دا ویلی شو چې دغه کوم مشکلات چې په تعلیمي ادارو کې موږ درلود هغه به ټول له منځه یوسي او هغه به ټول حل کړي. یعنې د اماراتي ښوونځیو کې چې کم قوانین تطبیقیږي، کم اصول دي یا هم کم طرز العملونه دي، همدغه طرز العملونه په خصوصي ښوونځیو کې هم د تطبیقولو وړ دي. بالکل ښوونځی چې دی هغه یوازې په دې ځای کې چې هغه اماراتي دي، یعنې د نظام لخوا څخه معاش ورکول کېږي، امکانات د نظام لخوا څخه ورته برابرېږي، او هغه چې دی هغه خصوصي دي، دغه د یو شخص د یو خصوصي سکتور لخوا څخه دغه امکانات او د استادانو معاشات ورته برابرېږي. نور په اصولو په قوانینو په طرز العملونو کې بیا هېڅ فرق نشته، ټول اعلی سوا دي او په ټولو به ټول یو رقم ته روان دي، ټول په دې مکلف دي چې یو نصاب، یو تعلیمي پلان او همدا رقم ته یو طرز العمل عملي کړي.